دا په افغانستان کې یو نهایت مهمه لویه لاره ده چې له کابل څخه تر کندهار پرته ده. په 2001 کې د امریکایي ښکېلاک وروسته د افغانستان بیا رغونه د امریکا د ستراتیژۍ مهمه برخه وه. پر دې لاره له 2 میلیونه ډېرې پیسې مصرف سوې او ورڅخه د دفاع په موخه سلګونه سرونه توی سوه. د دې هر څه باوجود د کابل کندهار لویه لاره لا نن هم ویجاړه ده. د 2014 کال په راپور کې راغلي چې دا لویه لار له ترمیم تیره ده، بلکې له سره رغول غواړي او کنه مرکزی دولت به سقوط وکړي. په دې ترڅو پوه سو چې دا ګرانه او مهمه لاره څه ډول له ګواښ سره مخ ده. باید دا ځواب ولټوو چې له متحده ایالاتو څخه په افغانستان کې چیرته او څه ډول تېروتنه سوې ده. د سپټمبر له پیښو وروسته متحده ایالاتو افغانستان اشغال کړ. له کومه ځایه چې تور و چې بیاد برید القاعده کړی چې طالبانو پناه ورکړې وه، چا چې د افغانستان واک هم درلود. امریکا یې حکومت ونړاو، له کابل یې وویستل. په دې توګه د امریکا ستراتیژي له جګړې بیا رغونې او دولت جوړونې ته بدلون وموند. خو افغانستان یو خورا سخت ځای دی تر څو کنټرول او ورغول سي. غرنیز او کلیوال هیواد دی، نفوس یې پر ګڼ شمېر قبیلو او ځایي قومونو باندې تقسیم دی. تر دې دمه په هیواد کې خورا کمې لویې لارې سمې وي چې طالبانو رغولې وي، خو په حقیقت کې بیا هم هیواد په اړوند موضوع کې له شدیدو ستونزو سره مخ و. په دې توګه متحده ایالاتو فیصله وکړه تر څو د افغانستان رینګ روډ ورغوي چې بعضې برخې یې د شورویانو لخوا وختي لا رغېدلې وي، خو جګړو بیا ویجاړې کړې وي. متحده ایالاتو له ډېرو نورو هیوادونو سره په ګډه د $1.5 بلین په قیمت هوډ وکړ له کابل تر کندهار د لویې لارې رغونه راپیل کړي چې د هیواد 4 ستر ښارونه نښلوي او 3200 کیلومتره ده. په دې توګه تجارت، روغتیا او نورو برخو کې اسانۍ رامنځته شوه. په هیواد کې د کابل ادارې ته اضافه مشروعیت ورکړ. دې سړک د متحده ایالاتو او ناټو ځواکونو ته هم د عسکرو او آلاتو د انتقال په برخه کې اسانۍ رامنځته کړه او د طالبانو پر ضد ترې مؤثره نظامي استفاده ترسره شوه. چېرته چې سړک ختمیږي طالبان شروع کیږي. په بل اصطلاح سړکونه هر څه ته مشروعیت ورکوي. مشروعیت هیلې زېږوي او هیلې هغه څه دي چې دا د تاریکیو مفکوره به ماته کړي. But the US didn't finish the job. خو متحده ایالاتو خپله دنده ترسره نه کړه. په 2003 کې امریکا عراق اشغال کړ. په دې توګه افغانستان لومړیتوب له لاسه ورکړ. بودیجې، بیا رغونې امکانات، با تجربه کدرونه، جنرالان او ډیپلوماټان عراق ته لاړه. دا لار له بشپړې رغېدا خورا لرې پاته وه چې لا پرې د $1.2 بلین بودیجه هم پرې سوه. بلخوا پر عراق د امریکا برید طالبانو ته په افغانستان کې د بیا رازرغونېدو چانس ورکړ او دا لاره یې ونیول. کله 2004 تر 2009 پورې د طالبانو فعالیت ته وکتل سي، ټول یې همدلته د دې سړک پر شاوخوا مرکوز دي. On the ring road, you can see where those activities are concentrated. They set up ambushes. دوی دلته کمینونه نیول، د سړک غاړو ته به یې ماینونه ښخول، خلک به یې یرغمل کول، امریکایي عسکر به یې وژل او قراردادیان به یې هم وژل. تر 2008 پورې طالبانو بیرته د افغانستان لویه سیمه نیولې وه. په اختصاصي ډول په جنوب او شرق کې افغانستان یو ځل بیا سور تنور ګرځېدلی و. Afghanistan is not lost. افغانستان مو له لاسه نه دی وتلی، خو د څو کلونو په اندازه شاته تللی دی. هلته د حکومت د پرځېدو لپاره جدي خطره نشته، خو طالبانو په کافي اندازه سیمې نیولې دي. په لنډو ټکو روان حالت پایدار نه دی. 2009 President Barack په 2009 کې بارک اوباما په افغانستان کې جنگ ته بیا ژمنتیا وښوده. هغه په زرهاوو عسکر افغانستان ته ولېږل. متحده ایالاتو او ناټو په جنوب کې څه پرمختګونه وکړه، خو په خورا سرعت دا څرګنده سوه چې طالبان په اسانۍ ماته نه مني. څومره چې ډېر عسکر راځي هومره د طالبانو په حملو کې اضافه راځي. په داسې نظامي حالت کې د سړکونو بیا رغونه کابو ناممکنه سوه، ځکه چې سړکونه د جګړو ډګرونه ګرځېدلي ول. د امنیتي ستونزو له امله زموږ په دې خطرناکه پروژه کې 21 تنه وژل سوي، 50 تنه زخمیان سوي او 4 تنه یرغمل سوي دي. په دې توګه د ساختماني شراکتونه مجبور سوه تر څو شخصي امنیتي کسان وګماري چې له امله یې بودیجو له اسمان سره خبرې کولې. لکه دغه سړک له خوست تر پکتیا کابو 5 میلیونه پر یوه مایل مصرف وکړ چې اکثره برخه یې امنیت تشکیلوله. خو له 8 میاشتو وروسته وخت ختم سو. ولسمشر اوباما د ځواکونو د راایستلو اعلان وکړ. After this initial reduction, له دې لومړنۍ کمښت څخه وروسته به نور عسکر هم کور ته په ثابت سرعت را روان وي. افغان ځواکونه به د جګړې رهبري په غاړه واخلي. زموږ ماموریت به له جنګ همکارۍ ته واوړي. to support.
د متحده ایالاتو د ځواکونو له ستنېدو سره سم د بیا رغونې ټولې پروژې همداسې پاتې سوې. په 2012 کې د USAID موسسې د سړکونو لپاره فنډونه پرې کړه، ولو که باوجود متحده ایالاتو او ائتلاف یې کابو $3 بلیونه پرې مصرف کړه. دا لویه لار هیڅکله پوره نه سوه. د دې سړک بیا رغونه د افغان دولت اوږو ته انتقال سوه، هغه حکومت چې فساد کې غرق و. ماهران اټکل کوي چې د بلیونونو په اندازه فساد سوی دی. په 2015 کې په لویو ښارونو کې د اشغال یوازې 11,000 عسکر پاته وه. طالبان بیا راستانه سوي وه. په 2019 کې طالبانو له نیمایي ډېره برخه افغانستان کنټرولاوه چې د دې لویې لارې اکثره برخې هم پکښې شاملې دي. د 2014 کال د څېړنو په حواله 20% سړکونه ویجاړ سوي دي او باقي 80% د ویجاړېدو پر حال دي. امریکا هیڅ هوډ نه لري چې د دریم ځل لپاره بیا رغونې ته کار وکړي. په 2019 کې ټرمپ نور عسکر ولېږل، خدای جوت وویل چې but made it very clear we are not موږ بیا ځلې ملت جوړونکي نه یو، موږ دهشتګرد وژنو. د دې لوی لارې ویجاړېدنه نور د متحده ایالاتو اندېښنه نه وه او دا ثابتوي چې د افغانستان بیا رغونه قطعا د امریکا له اهدافو نه وه.